بسم الله الرحمن الرحیم. د هر علم د شروع کولو نه مخکې یو څو خبرې پیژندل ضروری دي. اول نوم، دویم تعریف، دریم موضوع، څلورم غرض، پنځم واضع. مونږ چې په کوم علم کې شروع کوو د دې علم پنځه مشهور نومونه دي. اول علم الصرف، دویم علم التصریف، دریم علم المیزان، څلورم علم الصیغه، پنځم علم الاشتقاق. د علم الصرف تعریف، د تعریف خو یو مطلب دا دی چې موږ په پښتو کې وایو ما د پلانکي شخص تعریف وکړلو، نو دا تعریف د چا خوالي بیانولو ته وایي. لیکن کله چې موږ په کتابونو کې وایو د فلانکي علم تعریف، نو د تعریف مطلب بیا دا وي چې د دې په باره کې داسې خبرې ذکر کول چې هغه صرف په دې کې وي، په بل کوم څیز کې نه وي، او د دې چې څومره جزئیات وي هغه ټول په دې کې راځي، نو دې ته جامع او مانع تعریف ویلی کېږي. یعنی د علم الصرف په باره کې داسې یو څو جملې ذکر کړلی شي چې د هغې نه واضح شي چې دا څه شی دی، او د دې نه علاوه چې کوم نور علوم دي یعنی علم النحو، علم المنطق وغیره، هغه د ذهن څخه خارج او ووځي. د علم الصرف تعریف، علم الصرف د داسې علم نوم دی چې په هغې کې د صیغو د ګردانولو، د هغو د پیژندلو او د یوې صیغې نه د بلې صیغې د جوړولو طریقه معلومیږي. یعنی په علم الصرف کې به تاسو درې خبرې وپیژنئ. اول د صیغو گردان، مثلا ضربه ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتی ضربتما، ضربتن ضربتو ضربنا. دا کومې صیغې چې ما وویلې دې ته وایي گردان. دا د علم الصرف په ذریعې باندې پیژندلی شي. دویم د صیغو پیژندل، مثلا ضربات د څه صیغه ده، دغه شان ضربات د څه صیغه ده، او ضربو د څه صیغه ده. نو دا کمې صیغې چې بدلیږي را بدلیږي دا د علم الصرف په ذریعې باندې پیژندلی کېږي. دریم د یوې صیغې نه نورې صیغې څنګه جوړیږي، یعنی د ضربه نه ضربه جوړ شو، بیا ضربو، نو دا څنګه جوړیږي، د دې د جوړولو طریقه څنګه ده، نو دا هم د علم الصرف په ذریعې باندې پیژندلی شي. نو د علم الصرف په تعریف کې دا درې خبرې راځي. د علم الصرف موضوع، د علم الصرف موضوع افعال متصرفه او اسماء متمکنه دي. یعنی د علم الصرف موضوع دو شیان دي. یو افعال متصرفه، یعنی هغه افعال چې د هغو ګردانونه کېږي. دویم اسماء متمکنه، یعنی اسماء معربه. یعنی ټول علم الصرف د دغې دوه شیانو نه بحث کوي. د علم الصرف غرض، د علم الصرف غرض د کلمو اصلي او زائد حروف پیژندل او د عربي په کلمو او صیغو کې د غلطۍ نه بچ کېدل دي. په اصل کې دا د علم الصرف مقصد دی. یعنی موږ علم الصرف ولې وایو، زمونږ څه مقصد دی؟ نو د دې د ویلو مقصد دا دی چې موږ د عربۍ د هر یوې کلمې اصلي او زائد حروف وپیژنو. نو د یوې کلمې اصلي او زائد حروف د علم الصرف په ذریعې باندې پیژندلی کېږي. مثلا ضربه په دې کې 3 حروف دي او 3 واړه حروف اصلي دي. دارنګې اجتنبه په دې کې 3 حروف اصلي دي او د دې نه علاوه چې کوم نور حروف دي هغه پکې زائد دي. نو دا د علم الصرف په ذریعې باندې پیژندلی کېږي. واضع، د علم الصرف واضع، واضع معنا د بنیاد ایښودونکی. د علم الصرف بنیاد ایښودونکی د مشهور قول مطابق معاذ بن مسلم الهروي رحمه الله دی. نو نن موږ ټولې 5 خبرې وویلې. اول د علم الصرف نومونه، دویم د علم الصرف تعریف، دریم د علم الصرف موضوع، څلورم د علم الصرف غرض، پنځم واضع د علم الصرف. که په کوم ځای نه یاستئ پوه شوي یا کوم سوال او جواب لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ.